په کندهار ولایت کې 1510 کارتنه تاریخ تیر درمل ترلاسه شول. په کندهار ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې ریاست له درملیزو او خوراکي تاسیساتو څخه د څارنې ټیمونو د استخباراتو د ریاست په همکارۍ پرون چهارشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د سفر د میاشتې په 14مه نیټه د یاد ولایت دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې شاوخوا 1510 کارتنه مختلف ډول تاریخ تیره درمل په داسې حال کې ونیول چې غوښتل یې د نوي تاریخ لیبلونه پرې ولګوي او بازار ته یې د خرڅلاو لپاره وړاندې کړي. د کندهار ولایت د خوړو درملو ریاست د څارنې او پلټنې مسؤلینو د استخباراتو د مسؤلینو د همکارۍ په اساس د کندهار ولایت د دومې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې 1510 کارټنه چې شامل د 9 قلمه مختلف نوع درمل چې ایکسپایر تاریخ تیرې ول او تاسو وینئ چې دغه پورۍ او آر ایس پورۍ دا هم بې کیفیت دی او هم تاریخ تیر ده چې بیخي زیات دي. دوی غوښتل چې دغه او آر ایس پورۍ ته هغه ورکړي پیکینګ ورکړي نوی لیبل نوی تاریخ والا پیکینګ او لیبل هغه ورکړي او بازار ته د خرڅېدو لپاره برابر کړي چې خوشبختانه د کندهار ولایت د خوړو درملو ریاست د مسؤلینو لخوا او د استخباراتو د همکارۍ په اساس ونیول سول او د ریاست ته د حارق په مخه را انتقال سول. دا یادونې وړ ده چې په یاد ولایت کې د خوړو او درملو ملي ادارې ریاست تر دې وړاندې هم شاوخوا 2200 کارتنه مختلف ډول تاریخ تیره درمل ترلاسه او د هدر په موخه یې د یاد ریاست ودانۍ ته انتقال کړي ول.